بزګران هر کال کار کوي، خاورې خوروي، خو بیا هم حاصل کم وي. ځینې وخت باران فصل خراب کړي، بل وخت ناروغي پرې راشي یا بازار کې قیمتونه خراب وي. دا ستونزې یوازې دلته نه دي، دا د نړۍ ډیرو بزګرانو سره کیږي. نن سبا ډیر هیوادونه د دې ستونزو حل د موبایل له لارې پیدا کړي. یعنی یو ساده موبایل کولی شي دروښيي چې څه وخت باران راځي، فصل ناروغ شوی که نه، څه وخت سرې یا درمل ورکړي، او حتی دا چې حاصل دې څنګه ډیر شي. که غواړې چې حاصل دې زیات شي، زحمت دې کم شي او له نوې ټکنالوژي ګټه واخلې، نو دا ویډیو تر پایه وګوره. دا معلومات له هر بزګر سره مرسته کولی شي. 5 وړیا ایپونه چې بزګران یې په مختلف برخو کې کارولی شي. لومړی پلانټیکس ایپ. د دې اپلیکیشن په ذریعه ته کولی شي د فصل ناروغیو پیژندنه وکړي. ته خپل فصل نه عکس اخلي او دا ایپ درته وایي چې فصل څه ناروغي لګېدلې ده او څه درمل ورته ورکړي. مثلا ستا فصل ژیړ داغونه پیدا کړي، عکس یې واخله. دا ایپ درته وایي چې دا ناروغي لري او دا درمل څه وخت ورته ورکړي. زر تشخیصوي او مناسب درمل درښيي. د حاصل ژغورنې لپاره مناسب او ګټور اپلیکیشن ده. دویم اګري ایپ. د دې اپلیکیشن په ذریعه ته کولی شي د کرنې ټول معلومات یو ځای ترلاسه کړي. دا ایپ درته ښیي چې څنګه فصل وکري، څه وخت کوډونه ورکړي او څنګه د فصل پاملرنه وکړي. مثلا که غواړې رومي وکري، دا ایپ درته ښیي څه وخت یې وکري، څه ډول خاوره ورته ښه ده، کوم کوډونه او دوا ورکړي، که آفت پرې راشي څه وکړي. ګټه یې دا د نوي بزګر هم کار کولی شي، د تجربې پرته هم معلومات شته پکې، ویډیوګانې او انځورونه هم لري. ته کولی شي دا ټول معلومات او ګټې ترې واخلې. دریم فارم ویدر. د موسم د معلومات اپلیکیشن. دا ایپ درته ښیي چې موسم څنګه دی او څه ډول به وي. مثلا که سبا باران وي، ایپ به درته وایي ته کولی شي چې فصل ته اوبه ورنه کړې یا هم سپرې وځنډوي. د دې اپلیکیشن ګټې دا دي: د طوفان یا باران نه مخکې تا ته خبرتیا درکوي، اوبو، دوا یا حاصل ژغورنه کې کومک ترسره کوي، وخت او زیار مو سپموي. د دې اپلیکیشن په ذریعه تاسو کولی شئ د هوا او د باران معلومات خپل فصل لپاره ترلاسه کړئ. څلورم اپکو کسان. د نرخونو او مشورې اپلیکیشن. د دې په ذریعه ته کولی شئ بازار کې قیمتونه معلوم کړئ، کرنیزې مشورې ترلاسه کړئ. اډیو پیغامونه لري چې هر څوک یې اورېدی شي، لیکل یا لوستل ته هم اړتیا نشته. مثلا که غواړې پوه شې چې وریځې یا غنم په بازار کې په څه نرخ دي، د دې اپلیکیشن له لارې ته معلومولی شې. که د سبزیو کرنې ته اړتیا لرې، ایپ درته غږیزې مشورې درکوي. ګټه یې دا ده ته بیه معلومولی شې، د فصل پلورلو ته له وخته چمتووالی نیولی شې، ان دا چې بې سواده یې کارولی شي. تاسو کولی شئ د دې کې ښې ګټې او معلومات مشورې ترلاسه کړئ. 5م کروپ وایس اپریشنز ایپ. دا اپلیکیشن د سټلایټ له لارې ستاسو ځمکه څاري، درته ښیي چې کوم ځای ښه حاصل لري، کوم ځای کمزوری دی. مثلا که ستا ځمکه ډیره لویه وي، دا ایپ درته ښیي چې کومه برخه کې اوبه کمې دي یا خاوره کمزورې ده. د دې اپلیکیشن ګټې دا دي: لږ کوډونه دوا مصرفوي، کمزوري ځایونه ژر درپېژني، په کم لګښت مو حاصل زیات درکوي. که غواړې حاصل دې زیات شي، زحمت دې کم شي او د پرمختللې نړۍ سره سم روان شي، نو له دغه وړیا اپلیکیشنونو ګټه واخله. دا معلومات یوازې کتابونه نه، بلکې همدا اوس ستا په موبایل کې درسره دي. همدا نن یو اپلیکیشن ډاونلوډ کړه او وازمایه او خپل کار اسانه کړه. دا ویډیو له نورو سره شریکه کړئ او په کمنټ کې راته ولیکئ ستاسو سیمه کې بزګر تر ټولو کومه ستونزه لري. د داسې ښکلي ټکنالوژي معلوماتو لپاره زما چینل در سره سبسکرایب او فیسبوک در سره فالو کړئ. تر بل معلوماتي ویډیو مو الله مل.